بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب معرفة التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. په دې باب کې د تجوید فرضیات، د تجوید اهمیات، د تجوید د فرائض، دلایل او د قرآن کریم په ښه آواز سره د ویلو اهمیت ذکر کیږي. یعنی تجوید را پیژني په مجموع کې چې تجوید څه شی ده. د تجوید فرضیت ټول علما په دې باندې متفق دي چې تجوید فرض ده. البته په دې کې تقسیم کوي. د تجوید یو برخه فرض کفایي ده او بل برخه فرض عین. لا خلاف فيه انه فرض الكفايه والعمل به فرض عين. د تجوید هغه برخه چې په هغه کې قواعد، شرایط، ضوابط، قانونونه، قاعده، د مد قانون، اجتماع ساکنین قانون، اظهار قانون، ادغام قانون، د نون ساکن قانون، تنوین قانون، دا ټول قواعد دي، دا شرایط او ضوابط دي. دغه زده کول دا په هر مسلمان باندې فرض نه دي. صحیح شو؟ دا فرض کفایي دي. ځینې خلک به داسې وي چې دا علم به زده کوي تر څو پر روان وخت کې د علم اشاعت وکړي. دا په تاسو باندې فرض ده چې قرآن کریم هم زده کړی ده او د قرآن کریم پورې اړوند قواعد باید هم زده کوي، ځکه خلک خپل بچي تاسو ته رالیږي. تاسو په دې مدرسه کې استادان هستئ، تاسو په دې مساجدو کې استادان هستئ. ته چې نه زده کوې، ته چې خلکو ته غلط وښیې، نو خلک به ضرور غلط زده کوي. دا یو نسل چې مخکې تیر شوی دی، خلکو غلط قرآنونه خلکو ته ښودلي دي. د خلکو پکې څه ګناه وه، خو خلکو ورته ښودلي دي. د آنکم بانکم الف زر آ او بې زر با با دا خلکو ته خپل زده کړي که چا ورته ښودلي دي؟ چا ورته ښودلي دي. ملا صاحب ورته په مسجد کې ناست و، هغه ورته همدغسې ښودلي دي او دم زده کړی د مسلمان و، د په هغې باندې باور و. د دې وجې نه نو په تاسو باندې خلک باور کوي، اعتماد کوي. نو په تاسو باندې زده کول دا فرض دي. ټول خلکو باندې دا نه چې هر سړی راګیر کې ته کښېنه مد په څو قسمه ده. هغه ته دا مه وایه چې مد متصل تعریف کا، مد منفصل تعریف کا، ادغام په څو قسمه شرایط شي دي. نه، هغې ته دومره زده کړه چې دغلته مد وکړه، دلته غونه وکوه. نور دا غونه آنی ده که زمانی ده، کومه غونه ده، دې شی پسې مه ګرځه. عوامو ته دا نه، تاسو ته دا مونږ ګوره ستاسو سترګې خلاصې شي تر څو د بل څوک د پوهولو دپاره تاسو کې وړتیا پیدا شي. خبره ورسېدلې؟ نو دې وجې نه دغه برخه یې فرض کفایي ده. هر چاته د خپل وس مطابق یو کال لګیا یو، دلته هر چا د خپل وس مطابق یو څه اخذ کړی ده. چا چې اراده درلودله او که چا چې اراده نه درلودله، نو هغې فکر نه کوم په دې یو کال کې هم چېرته یو ورکوټه د پلاستیک هم ډک کړي. ځینې خلکو به بوجۍ ډکې کړي او ځینې خلکو به خپل جیبونه هم نه دي ډک کړي، هسې تش تلي راغلي. او که کم دانه پکې د جیب کې غورځېدلي وي که نه، هغه چې بېرته تللی دغه لاره کې ترې غورځېدلی ده، ځای یې نه ده رسولی، ساتلی نه ده، ضبط کړی نه ده. صحیح شو؟ نو بله برخه فرض عین ده چې هغه عملی او تطبیقي برخه ده. دغه قواعد چې تا زده کړه د قواعدو په نتیجه کې چې د قرآن کریم په ویلو کې چې کوم ښکلا منځته راځي هغه ساتل چې دا بیا څه ده
فرض عین ده. یعنی هر څوک به تجویدي قواعد موافق قران کریم لولي. نو په دې کې د هیڅ څوک د بل چا په ځای باندې قران کریم نشي لوستلی. ته به ځان ته تلاوت کوې، زه به ځان ته تلاوت کوم، دی به ځان ته تلاوت کوي، هغه به ځان ته تلاوت کوي. ځان ته موږ فرض مونځ کوو، په فرض مونځ کې تلاوت څه شی ده؟ دا هم فرض ده، قرات پکې فرض ده. نو ستا په ځای به قرات څوک کوي که دا فرض عین نشي؟ د پلار په ځای باندې زوی کولی شي؟ د زوی په ځای باندې پلار کولی شي؟ نشي کولی. نو قرات چې فرض شو، نو د قرات دپاره تجوید هم څه شی شو؟ فرض شو. لکه څنګه چې د مانځه دپاره اودس ته ضرورت ده، بغیر د اودس نه مونځ کېږي، نو قرات دپاره تجوید ته ضرورت ده. نو بغیر تجوید نه قرات درستېږي؟ نه درستېږي. نو دا لازم او ملزوم دي. نو پرېښودلې د ګناه سبب ګرځي، ځکه چې کله به ته د لحن جلی مرتکب کېږي او کله به د لحن خفي مرتکب کېږي. د لحن جلی مرتکب کېدل دا په خپله د ګناه سبب ده. ډېر زیات مثالونه دي. تبدیل د حرف باندې معنا خرابېږي، تبدیل د حرکاتو باندې معنا خرابېږي، د مد په پیدا کولو باندې بېځایه پیدا کولو باندې معنا خرابېږي، چېرته وي نه کولو باندې معنا خرابېږي. دا ټول موږ تاسو لوستلي دي. ساکن متحرک کول، متحرک ساکن کول، دی باندې دا ټول په لحن جلی کې ده. ولې لحن جلی؟ ځکه په لحن جلی باندې کلمه بدلیږي، معنا فاسده کېږي، داسې معنا لاس ته راځي چې بیخي ستا خیال او وهم هم پکې نه وي. او د یو توري په اضافه کولو باندې معنا داسې خرابېږي، لکه دا اوس نن غازي صاحب ته ما په 9 سپاره کې ترجمه کوله، د بني اسرائیل واقع پکې راغله چې وقولوا حطة، وز حطة دی وایي چې فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. دې ظالمانو هغه ټکی بدل که، حطة په ځای باندې حنطة یې وویلې. د حنطة معنا څه شو او د حطة معنا څه شو؟ حطة معنا دا و چې د الله دې ته ښودلی و چې تاسو ګناه کړې ده، د الله تعالی په نعمتونو کې ناشکري کړې ده. اوس حطة کلمه په ویلو باندې ودخلوا الباب سجدا، د سجدې په حالت کې، د عاجزۍ په حالت کې د ښار ته ننوځئ، ځکه چې دا من او صلوا باندې کبر کړی ده. نو اوس دا ګلپیان او د پالک کره وخوره، دا عذاب ورکولو. ګلپیان به چېرته وو، هغه به چېرته وو، من او صلوا ورته الله تعالی والا کړي، دوی پې کبر کوو. نو چې کبر باوجود الله تعالی د خزۍ زیب ننوځئ، دې ته د کلي ته لاړ شئ، دا کرۍ وخورئ، خو الله نه معافي غواړئ پکې. الله نه معافي، که تاسو د الله تعالی په نعمتونو کې ناشکري کړې ده. حطة کلمه وایي، حطة ما الله موږ معاف کړي، او دې ورته حطتونه جوړ کړه حنطة، خدای موږ ته غنم راکړي، اوس کره غنم. صحیح شو؟ دومره معنا بدلیږي. نو دا د لحن جلی سبب ګرځي کنه، یو ټکی دی پکې چې که اضافه که، بس تا جمله تغییره شوله. مثلا انعمت مثال ما تاسو درکړی، یا ظل مثال مې درکړی، وندخلهم ظلا ظلیلا، ظا مثال، وندخلهم دیو موږ داخل کو چیرته؟ ظلا ظلیلا، سوري ته. او که ظلن په ځای باندې ظال ظلن ویل شي، ذلت ته. سورې وګورئ او ذلت چې وګورئ، څومره فرق پکې راغی؟ په دې کلمې کې نور څه تغییر رانغی. ګوره صرف د ظا په ځای باندې زال تلفظ شو. اوس حرکات، تبدیل د حرکاتو باندې، مثلا موږ وایو وإذ ابتلى إبراهیم ربه، موږ چې د ابراهیم په ځای باندې ابراهیمو وایو، او ربه په ځای باندې ربه وایو، ربه په ځای باندې ربه وایو. دلته معنا ده الله تعالی ازمیښت وکړه ابراهیم علیه السلام باندې، ابراهیم ربه، وإذ ابتلى إبراهیم ربه، الله تعالی ازمیښت وکړه ابراهیم علیه السلام باندې. او که چې ابراهیم ربه وایو، نو ابراهیم علیه السلام ازمیښت وکړه په الله باندې. خبره ورسېدلې؟ څومره خطرناکه معنا راوځي. دغه شان د تبدیل د حرکاتو، لکه انعمت کې هم دغه مثال وکنه. انعمت کې مخاطب چې دی نو هلته ته وې انسانو، او که چې د انعمتو شي خبره بالکل بل خاطر زی. بیا دلته خبر نسبت الله ته کیږي. نو دغه سي کلمات قصدن او عمدن ویل چې دا بيخي د کفر خبره ده، خو خلک غنا پوي نه وي.
مطلب دا چې دا د تجوید په اهمیت باندې دلالت کوي چې څومره مهم ده. د یو حرف بدلون باندې معنا تغیریږي، د حرکت په بدلون باندې معنا تغیریږي، او بیا هغه باوجود ته هم تجوید ته چې دی نو داسې ساده غوندې هغه ګوري چې ولا یو شی ده نو بس خلق قاریان یې زده کوي نو بس خلاخوا دیخوا کږه کوئ تجوید شو. نه داسې نه دي، دا فرضي علم ده، فرضي علم ده. نو دا لحن خفی خو بهرحال غلطي، خو دا غلطي وړه غلطي ده، حرامه به نه وي او مکروه خو ده که نه، او د هغې نه هم ځان ساتل څه شی دي؟ ضروري دي. په دوام شعر کې لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، په دې کې چې دی نو د تجوید په فرضیت باندې دلایل یې وړاندې کړي دي. ولې تجوید دومره ضروري ده؟ ولې دومره مهم ده؟ ځکه چې د الله تبارک وتعالی د لخوا نه نزول په تجوید سره شوی ده او موږ ته را رسېدلی په تجوید سره ده، او زه او ته چې نه زده کوو نو بیا به د تجوید مخالف به نه واقع کېږو، ضرور به واقع کېږو. او همدغه اشعار دي چې د اولني اشعار دي موږ تاسو د امامانو هغه اعرا کې چې کله موږ د تجوید فرضیت باندې خبر دا په دلایلو کې وړاندې شو، دا په خپله دلایل دي، او د قرآن کریم دلایل خو تاسو ته یاد دي. الله تعالی فرمایي چې ورتل القرآن ترتیلا یا ورتلناه ترتیلا، دا د قرآن کریم آیتونه دي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، تاسو قرآن کریم ولولئ په ترتیل سره، د قرآن کریم حق ادا کوي. د قرآن کریم ترتیل سره وایي ترتیل به معنای تجوید. ورتل القرآن ترتیلا ای جود القرآن تجویدا. دا د مفسرینو ترجمه ده. امام بیضاوی رحمه الله ترجمه کړې ده ورتلناه ترتیلا یا د ورتل القرآن ترتیلا. همدغه شان علي کرم الله وجهه چې پښتنه کېږي چې مت ترتیل څه ته وایي؟ نو هغه ورته څه وایي؟ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف ورعاية المخارج. او دا د تجوید تعریف سره یو ځای کې د دې حضرت علي کرم الله وجهه په تعریف کې او د تجوید په تعریف کې څه خبره شته؟ هلته د تجوید تعریف ده او د ترتیل تعریف کړی، دواړه شی شو، یو شی شو. نو د تجوید په اهمیت باندې دا فرضیت باندې دا هغه چې دي نو دا دلالت کوي دا شعرونه. وهو ايضا حليه التلاوه وزينه الاداء والقراءه. په دې شعرونو کې د قران کریم خاصه لوستلو ته اشاره شوې ده، خاصه لوستلو ته اشاره شوې ده. تجوید وایي چې دا د قران کریم لپاره حلیه ده. حلیه پیژنئ؟ حلیه کالی ورته ویل کېږي، ګاڼه ته وایي، ګاڼې. لکه یو زنانه چې خپله کالی او لکه سره زرو سپین زرو د بنګړي او دلته او دلته دا شیان چې اچوي که نه، ګوتمې او څه شی دا غاړه کې چې دا ټول د هغې سره د زنانه شی وي ښایست پرې جوړېږي. نو دا تجوید چې دی وایي دا د قرآن کریم لپاره زیور ده، کالی ده. دلته مد وکوه، دلته غنه وکوه، دلته ادغام وکوه، دلته اخفا وکوه. دا دغه مثالونه ورکوي. مثلا یو زنانه چې خپل ځان ښایسته کوي او څوک چې خپل ځان ښایسته کوي، دلته امیل واچوه، دلته ګوتمې واچوه، دلته بنګړي واچوه، دلته دا واچوه، دلته دا واچوه، ښایست جوړ شي که نه. دغه هوبهو تجوید چې دی د قرآن کریم دپاره زیور ده. قرآن پرې څه راځي؟ ښکلی کېږي. خبره شوي؟ او دغه د قرآن کریم په ادا باندې او د قرآن کریم په تلفظ باندې د قرآن کریم په قرائت باندې مکمل خپل تاثیر غورځوي. او دغه په ارتباط د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات احادیث روایت شوي دي. موږ تاسو په تیرو کتابونو کې لوستي دي چې جوید القرآن تجویدا په معنا کې چې هلته موږ را راځي یا په دغه د فرایضو بحث کې راځي. نو جوید القرآن وزینوه ويزين القرآن بأصواتكم حسن القرآن بأصواتكم فإن صوت الحسن يزيد القرآن حسنا. دا ټول احادیث دي. قرآن کریم په ښکلې لهجې سره ویل پکار دي، خوش آوازۍ سره ویل پکار دي. د قرآن کریم په ادا کولو کې باید ښه لهجه استعمال شي، او د قرآن کریم په ښه ویلو سره د قرآن کریم ښکلا کې څه راځي؟ زیاتوالی راځي. نو دا احادیث دي ډیر زیات روایت شوي دي. نو دا دغه شعر نه همدې شعر کې همدغه موادو ته څنګه ده؟ اشاره ده.
وهو اعطاء الحروف حقها من صفه لها ومستحقها. نو دا هم د تجوید په فرضیت باندې، تجوید په لزوم باندې د هغې مخارج او صفات ته پکې اشاره شوې ده. نو تقریبا دومره هغه به کفایت کوي، نور پکې څه خاصه خبره پکې نشته. تجوید اهمیت ده او تر اخره پورې تجوید اهمیت پکې بیان شوی ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.